قرآن ته چې مکمل متوجه سي په لږ وخت کې له هر چا څه عالم جوړېږي. دا موږ چې نه په پوهېږو موږ توجه نه ده ورته کړې. کنې چې اوس دغه یوه خبره زموږ مقصود د دا لوی تلیفون څه ده دا ودار یې وزده ده نو چا په لاخه راوکاږي ها پلانی درته راواړي چې دا یې غواړي هغه راوړي. زما په خپله نه ده دا وامیخسته یو میاشتو دوه مې مستعمل کوي چا به راوشوی بېرته به راصحیح اخیر مې لرې کوي سړی دا ستا نه زده کوي. د ښځو زده ده ښځې پر لار روانې راکښلی ګوته پر دی دی کوي الحمدلله یې نه ده زده ده بېبختې لوی تلیفونونه ورڅخه دي. دا ولې تلیفون دپاره په دی کې انابت شته دی متوجه دي. قرآن دپاره څوک متوجه نه دي. چاته ووایه چې دا لمونځ خو سم زده که خو ده نه دی د زده وایي پر زه به مې نه اوړي د صحابهو پر زه به ولې واوښتی پر زه به یې هم واوښتی پر زړه یې هم واوښتی ته نه یې متوجه. که تا کې چیرې انابت راغی بیا به ته په دغه سپینه ږیره قرآن زده کوې حتما به دې زده کېږي. صحابهو کې انابت پیدا سئ ټول عالمان سو. ما و تا کې انابت نسته 14 کاله دلته ما قرآن ترجمه کوي اوس هم په کلي کې د غویو غوږونه خلک پرې کوي. د شیطان د منشور جزیه ده ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام د الله په حضور کې اعلان وکړي شیطان چې زه به دې امر کومه د چارپایانو غوږونه به په پرې کوم. اوس یې لا خلک پرې کوي. 14 کاله موږ قرآن ووایو 12 وارم د حدیثو دوره وکړه دا ناجوړي ورکه نه سوه دا کفر محض. دا وجه دا ده چې خلکو کې انابت نسته. دا دلته چې د جمعې په ورځ راځي یو د خبرې په نیمای کې راسي بلې په پای کې راسي یوې خرابه زده کړي نو پلمې نسته ځکه چې صحابه و په سپینه ږیره زده کوي موږ هم زده کوو.